اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. درود شریف چا هوا چا لاس شد کنه چا چې درود شریف ویل بالکل خاموش و چې چا خبرې کولې به درود شریف نه ویل. کیسه داسې روانه ده ټول وکړم ټول ویډیو جوړوم دا کیسه داسې ده که نه چې 2001 وروسته په تنې نمبر کتي وکړو خو الیکشن یې د رئیس د دینو روان کار دی اب کې دویم الیکشن ناګ بهرحال نننی الیکشن د دې لپاره دی چې پارټیانې چې کمیډي د خپل وجود دا په علاقو کې په کلو کې په ښارونو کې لکه چپ کوي خپل وجود برقرار وساتي. چې د دې ګلو کو صورت قیادت راچوت کی لکه مثال په طور زما په شان لاړ شي پوره پیوان کې دیو نمایندګي دا د دیو نرسري ده او بوټه چرکه کوي په پلاستیک کې او دا غنه به غټيږي پر روان دا دی په اړه چې خلک ویر کی خلک پوه کی چې بره څنګه دي سیاست څنګه کیږي خدمت څنګه کیږي. نور به څه د خاص قصه قطاره داسې نه لحاظ زما دین دی چې په هر ځای کې خو خاص کر په ځګۍ کې چې هر څوک یو ګټي هغه هار وروړي او غاړې ته راچوي په خپله کې لانجې کونجې دا ظلم مه کوئ. تر څو پورې چې زمونږ د دور خبره ده نو چونکې زمونږ د خلکو بد اعتمادي د مخکني اویا کالو د وجې دې حد ته رسېدلې ده چې که ویم ګوري چې دا اپروول تناسیس پروت دی په دې لسټ کې لګېدلی په دې بجټ کې به کېږي خو ایقین پې دومره کم کوي ولې چې مخکې خلکو ډېر رټلي. دویمه خبره چې کله ما دلته اخري تقریر کا تاسو ته پته سبا له الیکشن داسې وه که نه ما اخري تاسو وګورئ یو شعر پکې ما ویلی و غالبا چې قاتله مړ مې که خدا مې په تندې ولېږه سر مې ته پرې کړله په دې چې سر یې نه ګټه. خو چې کله زمونږ یو کارکون د یو ملک سره لانجه وکړه نو تاسو ته حال معلوم وي. ښه وم په خپله باندې کتلی چې داسې اوسه ولاړم چې ما زما شاته ودرېږه که څوک د باندې ګزار کوي چې زما په سینه لګي که څوک د باندې ډز کوي چې زما په سینه لګي که څوک د باندې شګې راولي چې زما په سترګو کې خو ته زما شاته ودرېږه صرف د دلته نه چبه چلوه اواز کوه چې دلته زما دا حق دی او د اخري چې تر څو مې مطمئن کړی نه و په سر مې له لاس نه واخکړی د هغه پورې مې نه یې راپرېږده او که بل مې چاته کارکن ګزار وکړو نو د خانداني جنګۍ ځای به یې راروانیم والله چې نه پوهېدم اوس یې هم وایم بیا هم وایم چاہے په لر کې پیر الله دی چاہے په کمر کې نواب دی چاہے په لغړۍ کې د ګلي خلک دی او که چاہے په کلام کې بل دی چې چا ملک خلاف اسټیپ عدالت کسته ورسېږي چې د هغو ملګری یم برملا یې ملګری یم کلک یې ملګری یم د روپۍ تاوان هم ورسره کوم هر کار ته کلک ولاړ یم یو وعده مې ورته دا کړې وه خو هر کار به په ما نه راچوي چې زه به یې وباسم زه به اوسه ولاړ یم شانه به شانه به اوسه ولاړ یم. دویمه وعده مې صدا کړې وه چې که زما په دور کې چا پیرا بیګار په چا باندې وکړو بیا به کم سے کم زه دلته اطمینان یم او هغه خبره چې د ټول قوم په دې ځای کې نښتې وه هغه ما د پاکستان په سپریم روان کې ستاسو ټول اورېدلې چې د مخې ته مې کېښوسته چې په ما ځان ما ساتي که په ما باندې ځان ساتي سید راته واضح کول د ټولونه بیا مې ورته ویلي چې
دا قوم دا بچي دا شهزادګان د دې دپاره هم دي چې دا داسې لکه د تارې وړي غوږ ته به کېږي خپل کار کوه که شی کوله ویې که که نه کوې مې کوه دویمه وعده مې صدا کړې وه دا چې که روډ دې د اسلام آباد په شان نه و جوړ زه جواب دیم مطلب دا چې ټیک د زګۍ روډ نن راغی درې میاشتو کې به غالبا 15 ورځې او مزید د دې ټنډر رالي 10 ورځې مزید د دغه ریکارډ رالي 15 ورځې به زما افتتاح ته لیټي خو چې کله جوړ شو بیا به تلې نو کله خو که جوړ نو زه بیا هم راځم وعده درسره کوم که اسلام آباد او د زګۍ په روډ کې فرق و یا به په دې وجه باندې تنګېږي چې تاسو ځمکې نه ورکوئ بیا زه نن جواب دی یا به ما په زړه غټ کوئ که ټایلز دته پرې نه ولګېدلي که ګاډی پرې خوځېده که مارکینګ پرې نه و شوی که په 1 کیلومیټر کې مې 700 ټن تارکول نه و لګولي که 8500 تارکول پرې نه و لګېدلي نو بیا زما ګریوان او ستاسو لاس د دې اډې وعده مې څه کړې پوره یو قصه واورئ خلک تنقید به کوي دا سلیمان علیه السلام حکومت نه دی چې پیریانو ته به زه وایم چې بره زګۍ هم جوړه کړه او لر هم جوړه کړه په نمبر د لر روان یم چې کله 80 کاله انتظار یې بدله کړې 15 کاله یې خپل بچي ته وکړئ که دا ټوله په دې اډه کې به پښتو بنوم پښتو لږ ساه راکاږه ټول ځان څه په یو ځای باندې نشم کولی که ماخوستن راوتې په دې ځای کې ترڼه نه وه شنه او سره زیړ او خوني بیا راته ووایه نیکه پښتون دی خو ته پښتون نه دروغ دی د زګۍ کم سے کم 15 د اوبو سکیمه مې تقریب 4 د راسه په دې پکچ کې راغلي د زګۍ ته روډ دی راغلی دا راته کوراو که ستاسو د وجې دی که کله هم کوراو که پکه ورځ به په دې ځای کې تماسیمټ شروع کړي پکه ورځ ستاسو مرضي چې کله هم کوراو کو پکه ورځ به مې تسیمټ شروع کړي یاد وساتئ دا چل یو بله خبره دی دا سیاسي جنګ د مظلوم او ظالم په منځ کې دی دا د جبر او جمهوریت په منځ کې دی دا د طاقتور او د کمزوري په منځ کې دی دا د مظلوم او ظالم په منځ کې دی دا د علم او جهالت په منځ کې دی دا د شهزادګانو او د قاتلانو په منځ کې دی لکه ما په تېره جلسه کې ویلو د دنیا تمام قوانین ما سټډي کړه تاریخ مې وکړ د دې ظلم مشابهت د دې ظلم نه مې عبارت داسې چیز کوم چې داسې چا ظلم کړی منګولو تاریخ ته لاړم منګول دنیا کې د ګیرو او شهنوازونو به ایسته په د عثمان ډرامه کې وګورئ راروان به واړه او ماشومان هر څه به یې وژل د منګول هم دومره ظلم نه یې کړی دی لرې برې بټن چې کړی لکه وریاسیب بروزیب یې مړه کړو تاسو به ترې خلاصولو دې ملاخیل برال او چې توغونه راوسو ستاسو په سوال به دې خلاصېدم زه د دې الله سره 23 ځل مړ یم تاسو ته خلاص کړی یو خو به مړم په هدیره کې به وم په لوی بابا په ډېرۍ بابا کې دلته تاري لښکر به راغی توغ به وسو کور به یې لاله لنګمیخه به یې لاله کړه او سید وربشي خانم به ویل په چرمانه کې ویل به وځه ویل به که به نه ویل لخله کولاو که قرآن وی چې کوم ځای کې ظلمي چې کوم ځای کې ظلمي جهراني مخالفت کوي خوله کولاو کوي که چا مړه کوي د ګټکۍ هدیره دومره ګټه ده په شیان بل له قبرونو وباسم کول به که نه ده هېڅ هم نشي کولی دا ماقام شوي دي دیو د لاسه د ان لله و انا الیه راجعون هغه تاریخ چې کله پلټه واخیسته او د ټوپک نه لږ صبر لږ صبر اواز کړه کله چې تاریخ پلټه واخیسته او د ټوپک نه د چنډې ډنډې ته خبره راغله کله چې توپ نه جنډې ته خبره راغله او کله چې لښکر نه چلسې ته خبره راغله بیا ستاسو بچو دی نه داسې سبق وروښوست خو 2013 کې زما سا په زګۍ کې ما درې ورته اخیستي دریو خو چې کله الکشن نتایج راتلل هلته تولیا یې په خوله لنده شوې وه نو ما څه هېڅ نه و پښې بلا سر تور سر نه ګاډی نه بل څه صرف په تقریر باندې صرف د دې د ظلمونو ورځې ټیک ده چې دی به تاکاتور اخیستې وه هغه تاریخ بیا تاوېده دې حد ته ورسېده چې جبې په موړو ته خلک دوی په خپله موړه باندې ناست دی او ستاسو کورونو ته کار کېږي مخکې به ورته من کتل او دوی کورونو ته به کار کېده
د دې کورونو ته به کار کېده زه ته کوم زما لا نیم تنور پاتې دی په دومره پر اعتماد یم د الله په ذات او عظمت مې دومره یقین دی چې تر څو پورې زما په نیت کې په تور نه وي هلته به هر مسلمان کار کېږي او چې کله زما په نیت کې په تور رال ما ستاسو د بچو په حقونو خپل بچي پالم شروع کړو الله به راندا عزت واپس والي خو یقین مې دی چې نه علم څو پورې به وجود کې ساتي نه علم کمزوریانې به ټول هر ځای وران جال هر ځای سورې هره ونه شلېدلې بارود چره هر دیوال غورځېدلې مدرسه شهیده جومات ته ماته پرېښې څه د قرطبه په شان اثار قدیمه کنډرات یې راکړي خو چې کله ته زه وتم آخري ورځ به یې زما د کور د شپېته میټر روډ افتتاح به یي د سګۍ سبخیل ملاخیل او نور قومونه به مې راغوښتي میښې به مې رالېکلي چې زه د خپل شپېته میټر روډ افتتاح کوم تاسو ته به وایم چې ستاسو روډونه پاخه دي تاسو به یا وایم زما روډ افتتاح وکړو شپېته میټر روډ که زه پکې عمل کړم ورسره امکان دی نن دته بیا پرون ما ته چا وویل چې قاري صاحب ډېرې پتې پتې خبرې کولې یو خو دې خدای تباه په دې کې چې جوریا ابو نبیزي چر جومات دا د آدم علیه السلام مکه دشمنان دي چې ابلیس بې ورته وه صرف نوم بې بدن د جوماتی ابلیس دې دې خلک دوکه کړه کله چې وزیر اعلی راته اعلان وشو when the PK اکثریت ایم پی دې راشي اجمل لا پاتې خپله نمایندګي وکړه بیا اعلان وشو when the PK 100 ایم پی دې راشي خپله نمایندګي دې وکړي خو چې کله د PK 102 نمایندګي راله نو ستاسو نمایندګي پکې نه وه چاته هم نقصان ورسه ووایي چاته هم ورسه زما څه سراج خان کم کړي اګوډونه خو دوسته رسودی دا حلقم بیا یتیمه کړه نن به ستا ایم پي وزیر وی دلته او چې اوس ورشي نو څه وایي وایي زما حکومت نه دی داسې وایي که هلکه جوماتیان پکې خفه نه شي جواب یې شیک وکړو اوس څه وایي زما حکومت نه دی داسې وایي که نه اواز خو نه کوي مسلمان نو دا لطیف جان دی چې لاړ شي د ده بلته حکومت وي حکومت به عجیبه خبره ده خاصې بل تپوس کوم ځای حکومت مې وله کړ سراج خان زما حکومت دی اسرافیل علیه السلام د شپېرې کړو چې اسلامي حکومت شي راتلی په شپږ سیټونو خلک ودرېد راتلی بس دی دې ته پرېږدئ چې بزه دې مړه وه نو دا به راروان وي څه به الله دې بزه وبښه بزه خدای بښلي ته لاړ شه پښتو پورې وکړې تر کور پورې د دې تکړه چې میلمر وزیرستان نه روان وي او دې ځای نه روان وي ته به یې د پلار باجوړی زه ته هلته نه پرېږدم ملکه ته څوک یې میلمر ابراهیم علیه السلام خواته روټۍ ته کېناست ول لاس دې انځري بسم الله دې کړې ول نه مې راکړې وپاڅه پاڅېد هلته نو جبریل امین راغی ابراهیم علیه السلام پسې بیا دل منډې والې ویل الله فرمایي چې ما ټول ژوند روټۍ ورکړه خو تا ته مې یو ورځ څه کېناو چې تا پاڅه چې ته کافر یې دا د میلمه احترام او قدر دی د دې نه غټ دلیل په میلمه باندې سر راتلی نه شي میلمه راغلی کافر دی مسلمان دی څه بلا ده میلمه دی په چیک پوینټونو نه تش خپله دی روکاو کتاب کې څه کار کوي علامه اقبال به ویل کتنے کم ظرف ہیں یہ غبارے جو چند قوم کے سوچ پھول جاتے بکائیں نہ پلسیږي دا خلک پلسۍ دا پردیو کې نه ټوپک ولي دا د پردیو کې نه ټوپک ولي افغانستانیان د شرمونه وشرموله نن به څوک دغه سله ورکوي خو موږ ته ولاړ یو انشاءالله العزیز هغه سله به ورکوي خو موږ ته ولاړ یو انشاءالله العزیز د زګۍ ما مخکې ویلي دلته زما د نیکه پیران دي او سبخیل نورونه دي سرونه لږ وخوځوئ داسې وریاځئ وخوځوئ سه داسې ورشه وریاځي الکشن ډمبیان هلته وګوره ته به یې ټوله دنیا کې صرف په وریاځي کې الکشن دی د شپې لیټونه جوړ کړي او بیټونه یې پرې کولي یو ډز ډېر جوړ دی تاسو د هغه ورونه وئ تکړه اوسېږئ څادر نه په ځانه وئ ښه تکړه اوسېږئ نر جواب ووئ چې څوک د څه وایي خپل بچی هم مې منی دی کم سے کم ټیک ده زما به دعا له به نه یم راسېدلی جنازې له به نه یم 2000 کاله دي راته شلېدلی ګریوان د کوم طرف یې راګنډې بل طرف یې شلېږي خو زما حوصلې لکه د چټان د لمدې دي انشاءالله العزیز زه ورته ولاړ یم زه به ورته وکړم دې ته د دې اوسه پر سبانۍ جنګ زما په دې دی چې د بچي په لاس کې د اقتدار کرښې نشته د بچې د غریب بچې د زګۍ روډ نشي جوړولی شي که نه شي شي د غریب بچې اقتدار ته تللی شي که نه شي ویرېږئ دا زه د کار ذمهوار یم ویرېږئ زه د کار ذمهوار یم دوی مې څومره د خدمت دپاره نه کوم چې په کوم ځای کې مړه شوی او نټوره کار نه کوو دوی له خطونه ورکوي دی بیا وړي
او ژوندي خلک یو دا چې مې ته وویل پرون مو سمونځ کړی دوی په دسجوریا به نغوته دا به لاړ شي من خو شهزاد کام دي ته ته وګوره ښایسته ښایسته سیتار منګی و هر شی راځي کلک مسلمانان یو یو نیکه مې په پنډیالۍ کې ښخ دی تاسو ته پته ده خبر مې اولنۍ ګولۍ په پیرنګي باندې چلولی یو څه کافر شوم لطیف جان دا ټولې بتۍ اخیستې هغه مسلمان شو هوش مظاهره وکړئ د هوش زه یم ستاسو مخې ته زه به 15 ورځې بعد سګۍ ته راځم د ګوتې چوټېدو لار به دې بندوم چې ته ګوته چوټه کړې چې په دې کار نه شوه دومره ګټ پیکج در کوم انشاءالله په تېر ځل مې سګۍ ته ګوته نیولې وه چې شکریا بیا به ورته ګوته نیسم چې شکریا سبا چې تاسو زما کور ته راځئ زه به دې ځل ډایرکټ ځم نه چیشم څکئ نه ډوډۍ په اجتماعي سلام به کوم چې څنګه تقریر ختم کړم په دې لار باندې به اوسم ټیک شوه ما څه نور پروګرامونه دي سبا ماښام به زما په کور کې جشني په خوشحالۍ به راځئ که په خفګان خوشحالۍ به راځئ که په خفګان زه به م انتظار کوم الله مې عزتمنه سلامت ساته ډېره زیاته مننه او چې څه یي زه یې ونه کړم بیا راته وویل سګۍ په هغه ډبه چې د اعلان کړی زه به بیا راځم خیر دی دا د منی اواز دی دا د جلسې نه مخکې د ګلظفر اواز و نن د دې قوم د بچیو د نماینده اواز دی او چېرته به م زما سر د احترام د وجې همیشه تاسو ته دسي په چا په مخ کې به زما سر دسي نه شي انشاءالله که چا کې څومره زور یې د استعمال کې زه مخې ته ولاړ یم په معالم یې دلته دا پرېوارې خلکو به لیدلي د 15 ورځې صبر وکړي نور به وي السلام علیکم بچو لیدلي به یې سړانده خو به نه یې مړه